نو کوشش وکئ کلی کې به غریبانان وي، یتیمانان به وي، فقیران به وي، هغې له د اختر جوړې والی، یو تن چې یو مالدار یو دی، یو غریب له یوه جوړه والی. نو چې یو غریب خو د ځان سره د اختر په ورځ برابر کو کنه، یو یتیم خو د ځان سره د اختر په ورځ برابر کو کنه، چې د اختر خو خوندناک شي کنه. اختر به ال اختری چې موږ سره غریبانان ټول په صف کې په نوو کپړو کې ودرې، دا به اختری. ګوره اختر دې ته نه وایي، ډیر کرته د اختر شپه راشي. تاسو نه خبر مونږ ته دا مسائل راځي او مونږ ته خلق وایي په ما دسی شپه تیره شوه، په پلان کې دسی شپه تیره شوه. تاسو ته پته نه لګي د اختر شپه دا بچی لګي الکان زی د ټیلرانو نه خپلې کپړې راوړي، ټول چا خپلې کپړې راغستې چا، او په دې کې ستا په ګاونډ کې یوه کونډه مورې د هغې بچي ورته وایي مورې زما کپړې، وی هغه د پلان کې ټیلر سره پرتی دي، راوړي او ورګه وسپی راوړي چې شپه پخه شي نو دا بچې مور ته وایي مورې ناوخته شو، ما له خوب راغی، زه چې سحر د اختر مانځله ځم زه به څه اغوندمه، زما کپړې خو رانلې. مور ورته وایي بچیا ته کپړې مه غواړه، دا چا چې کپړې راوړلې د دې پلارانو او ستا پلار نشته بچیا، ستا پلار نشته، ته کپړې مه غواړه. هغه کونډه مور وایي خدایه چې اختر دې راوستو نو زمانه دې خاون ولې اغستو، ستا په ګاونډ کې د شپې اوښ کې بهیږي. کونډه مور بچې په کټ کې سملئ، مور لی خوب نه ورځي، د اختر شپه ده د مورې اوښ کې بهیږي او تا کپړې انګر ته ورچولي چې دا راله اسري کوي چې سحر د بجلی پته نه لګي، او سحر به دې جانماز په اوږه ورچولې، عطر به دې 3 قسمه لګولې، په اول صف کې بناسي ټیکهدار راغی په اول صف کې. دا اختر دی ستا په ګاونډ کې چې بیګا دې کونډې جړل، بابا د دې تپوس په الله د چا نه کوي، مالدار د دې اوښ کو تپوس په الله د چا نه کوي. خدایا زمونږ په ژوندانه زمونږ په دې ملک د قرآن قانون نافذ که خدایا، د عمر په شان یو حکمران خدایا دې ملک لرا که خدایا، چې د خلکو اوښ کې وچي کې خدایا، دا اوښ کې به څوک وچي، دا اوښ کې به څوک وچي خدایا، څوک شته چې اوښ کې وچي کې، دا اوښ کې به څوک وچي خدایا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغې وی قتل یو زنانه د هغې ته خپل بچي جاړي ورته لاړ، د بیت المال نه یې بوجۍ راړله وروغ ورځولی ورته، او بار داسې ناست دی، غلام یې وایي داسې ناست دی. ما ورته وی حضرت ځو نه؟ ما ته وی نه زه نه ځم د دې ځای نه. ما وی حضرت ځو نه ځمه، وی چې ښه ټیم وشو او ماشومانو لبې شروع کړلې، د ماشومانو د خندا اوازونه رالل، ما ته وی چې زه چې ځو روان شو. ما وی حضرت ولې ناست وی؟ ما ته وی چې ما د دې ماشومانو جړه اورېدلې وه، نو چې د قیامت ورځ یو الله عمر راوغواړي چې عمره ستا په عدالت کې یوه شپه بچو جړلي وو، ما له د هغې جړه جواب راکړه. زه به وایم خدایه چې عمر د هغې پورې په هغه ځای ناست و چې د څو پورې هغې بچو خندلي نه وو. الله ما خنده اورېدلې د اله راوتلی یم خدایه، چې هغې جړلي دي نو عمر خندولی دي خدایه، چا ته چغې وو. دا بچی چې جاړي د شپې او دا کونډې جاړي دا اوښ کې تویوي، د دې بچو کپړو تړه نه کېږي، د دې بچو کپړو تړه نه کېږي، د دوی اختر نشته، د دې کونډې اختر نه دی، د دې بچو اختر نه دی، نو دې اختر به د ځان سره برابرول غواړي. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د عراق نه یوه ښځه را روانه شوه، مونږ د مسلمانانو خلیفه یو عمر ابن عبدالعزیز یو، دا هم د هغه په خاندان کې راغلی دی. چې راله وکړه کور ته، ښځه یې ولې ولیدله، ښځه یې ناسته، د بار نه یو کس را دنده شي، خټه را دنده کړي، خټه راوړي یې، خټه غورځي او بیا وځي. نو دا د عراق دا زنانه دې ته وایي ته د ده نه پرده نه کوې، دا غیر محرم سړی چې را دنده کېږي، دا مزدور کار چې راځي ته د ده نه پرده نه کوې. هغه ورته وایي دا مزدور کار دی، هذا زوجي، دا زما خاون عمر ابن عبدالعزیز دی، دا خټې چې را دنده کوي دا عمر ابن عبدالعزیز دی. مونږ کره نن د خټې ضرورت و، د ډیوټي د وخته چوټي کړله، راغې دې خټه را دنده کړي او زه دنده لیو کوم، او د مشرق نه د مغربه پورې حکومت یې کړی، د مشرق نه د مغربه پورې حکومت یې کړی. د دې اوښکو به الله تپوس کوي،
مالدارانو اسنه چې زمون گریوانونه ونخلی چرته زمون گریوانونه وننخلی چرته زمون گریوان کې گرفتار را نشو مالدارانو مونږ چرته گرفتار را نشو چې ستا په گاوند کې ټوله شپه کونډې الله ته جوړلیو څوک چې یو یتیم راولي او په سر ولدي سي لاس کړي پیسې ول نه دي ورکړي د الله د رضا د پاره ول په سر لاس کې حدیث مبارک کې راځي چې څومره ویخته د لاندې لاس تلاندې رال دومره نیکي به الله ورکړي دومره نیکي الله ورکړي چې صرف لاس په سر باندې کېږي لاس دی یتیمانانو له په سر لاسونه کېدو دی تختر یادېږي دی کونډو ته اختر یادېږي نو مالداران خلق چې کم صاحب استطاعت یې کم از کم د نن نه یوه جوړه والی الو به که نه کم کسان به یوه جوړه الی اسې نه اسې به لاس نه اوچته وایي چې ښه مضبوطه اراده یي د چا اراده ده چې یوه جوړه به الو انشاءالله یو غریب له به الو اسې اراده نه ښه ټیک ده که نه تبلیغیان وایي په اراده نیکي میلاویږي اراده نیکي نه په اراده جنت میلاویږي دا کنفرم خبره ده ګورئ ښه یو صحابي د غندارې څانګې اراده د کټ کولو کړې وه وفات شو الله وبخویده د دې د کټ کولو اراده کړې وه نو په اراده جنت میلاویږي خو چې اراده یو سړي تقریر وکړو د مطالبې تبلیغي کاکا یو کس پاسې ده وی څه دلې ولیکم وی چله وی نه وی کال وی نه وی سیروزه وی نه وی څو د ارادې دا نوم تیر شو مړه وی هغه وچی لیکي او بیا چیزي نه هغه وی خلک اراده یادوي بیا وایي اراده یادوم هغه وی وچی لیکي بیا چیزي نه د ارادې دا نوم تیر شو نو که داسې اراده نو به دې الله نیکي نه ورکوي ښه او چې کلکه اراده نو نیکي نه الله پې جنت ورکوي غریبانان مزان سره اختر کې برابرو انشاءالله رب العالمین